اختر مو د بې کوره وطن غېږې له راوړی او د خېټې غم په کور باندې روجې ته پرېښې نه یو ډېر ښه دی. او په شړق مسافري وله په تندر دې پیسې شي په شړق مسافري وله په تندر دې پیسې شي بې دردې د خوږې مور جنازې ته پرېښې نه یو ډېر ښه دی یاره. مور چې دعا ته به کړه پورته نو ما زړه کې به وې چې دا لاسونه به نن وي او سبا خدای خبر دی. او زه چې بچي د نیا نیکه قبر لبوزم ویمه زه چې بچي د نیا نیکه قبر لبوزم ویمه چې دا قبرونه به نن وي او سبا خدای خبر دی. د خوب او خیال د رنګینو نه خو مې مه وباسه د خوب او خیال د رنګینو نه خو مې مه وباسه وخته د ژوند د تماشو نه خو مې مه وباسه د خوب او خیال د رنګینو نه خو مې مه وباسه وخته د ژوند د تماشو نه خو مې مه وباسه ما او جانان پکې شلغاتې پټپټونې کړي ما او جانان پکې شلغاتې پټپټونې کړي او نیستۍ د کلي د کوڅو نه خو مې مه وباسه ما او جانان پکې شلغاتې پټپټونې کړي نیستۍ د کلي د کوڅو نه خو مې مه وباسه ما او جانان پکې شلغاتې پټپټونې کړي نیستۍ د کلي د کوڅو نه خو مې مه وباسه او که د نصاب په کتابونو کې ځای نه راکوې که د نصاب په کتابونو کې ځای نه راکوې نو د وطن د ترانو نه خو مې مه وباسه که د نصاب په کتابونو کې ځای نه راکوې نو د وطن د ترانو نه خو مې مه وباسه او هغه چې مونږ تېرې کړي د یو بل په څنګ کې هغه چې مونږ تېرې کړي د یو بل په څنګ کې د یاد د هغه څو لمحو نه خو مې مه وباسه هغه چې مونږ تېرې کړي د یو بل په څنګ کې د یاد د هغه څو لمحو نه خو مې مه وباسه او چې د ولس د تحفظ او بقا فکر کوي چې د ولس د تحفظ او بقا فکر کوي خدایا د داسې شازلمو نه خو مې مه وباسه چې د ولس د تحفظ او بقا فکر کوي خدایا د داسې شازلمو نه خو مې مه وباسه او فضله زه خو هم د قیس عبدالرشید نوسی یم فضله زه خو هم د قیس عبدالرشید نوسی یم زه هم افغان یم پښتنو نه خو مې مه وباسه د خوب او خیال د رنګینو نه خو مې مه وباسه او وخته د ژوند د تماشو نه خو مې مه وباسه. ډېره مننه نیازک خانه الله دې په عمر کې برکت واچوه. داسې کله کله هم تپوس کوه هغه د چا خبره وایي مونږ هم په زړه کې وایي چې زمونږ هم څوک شته که نه نو وینو رایونو دې پروګرامونه ریکارډ کړي ډېر ښایسته ښایسته ډېر په ښکلي طریقې سره روان او د کار زیار دې ستاینه کوو او زه دا یو بانه جوړه شي د سړی د یو بل تپوس پوښتنه وکړي. ډېره مننه. دا مونږ خو دې ګورئ که په مسافرۍ کې وي او که په وطن کې وي او مونږ خو دې هر وخت تپوس کړی دی خدای زده چې دا د چا شعر دی خو دا ډېر ښه شعر دی لکه د اوسني حالاتو دا ملګري او دا یاران دوستان واجد داسې په منډه کړي دي ما د هغې ملګري شعر را یادېږي خدای زده چې د چا دی هغه وایي چې یو بل مو په جیب کې پروت یو بل نه خبرېږو نه نو مونږ خو د یو بل په جیبونو کې خو بیا هم د یو بل نه خبرېږو نو دا په کار نه ده په کار دا ده چې مونږ د یو بل نه خبر شو ځکه په جیبونو کې مونږ د یو بل پراته یو نو یو بل دغه یو منټ دوه درې یا څلور منټه دا ورکول په کار دی چې د سړي د ژوند نه خبر شي. نو مونږ خو د تپوس بالکل کړی دی او یاره زمونږ ملګري چې څومره هم دی هغه که هر چېرته دي مونږ یې تپوس اخلو مونږ وایي چې یاره سړی و به څرنګه په زلداد په زل ورور شاعري او بیا د شعري ټولګې په حواله باندې زیارت له سلوړې شالونه دا ستاسو په 2015 کې زما په خیال دغه شعري ټولګه چاپ شوې وه د دغې نه واخله تر دې دمه پورې بیا بله شعري ټولګه چاپ شوه که چاپ نه شوه که دغې باندې راته ووایه دا څه حال دی؟ نو شاعري خو داسې څیز دی چې دا خو د پرېښودو شی نه دی هغه خو تا ته په خپله هم پته ده ته شاعر یې پاتې شوه دا خبره چې د کتاب نو د کتاب نه زیات لیکل ما کړي بیا هم هغه ما په 40 کاله پس چاپ کړی و هغه په 2015 کې چې کوم کتاب و هغه په 40 کاله پس چاپ شوی او د هغې نه وروسته لکه 8 کاله وشو تقریبا چې لیکل میکل مې کړي دي خو څه بس خپله کمزوري ده چې لا وس هم پې نه دی بر او څه مناسب هم نه ګڼم ځکه چې وخت تېرېږي نو سړی د یو څیز په اهمیت پوهېږي چې کتاب څنګه پکار دی
لکه کم زاړه د سړي نه کمې غلطۍ کمې کوتاهۍ کمې کمزورۍ شوي سړی چې په راتلونکي کتاب کې هغه نه وی د هغې نه ښه پختګي پکې وی چاله مې څه ورکړی وی څه میسج پکې نو په دغه بنیاد باندې زه یم چې څونه لیټ شي ځکه چې د اندیش صاحب نه لوی سړی څوک نه و چې ښه شاعر و چې هغه مطلب وایي زه خو د ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم ته چېرته پاتې شوې اشنا زه چېرته ورسېدم نو د هغه یو ورځ ما او اقبال شاکر صاحب تلي وو د هغه تپوس له بیمارو او په هغه بیمارۍ کې د کتاب د چاپ کولو تپوس وکړو زبیر هم راسره حضرت زبیر صاحب خو هغه وی چې لا فی الحال مې ورته نیت نشته وایي که زما د مرګه بیا پس چاپ کو نو خیر دی خو د ژونده پورې مو ورته لکه نو چې هغوی دونه غټ سوچ لرو که نه مونږ خو ډېر د هغوی په نسبت باندې اسم نه یو نو خیال مې دا دی چې یاره کتاب له وخت ورکړم بالکل او دغه کتاب دغه ګران ملګری حضرت زبیر بیا پسمرګي د اندیش بابا بیا هغه چاپ کو کنه دغه غزل پیمانه د غزل نو دا بالکل د چاپ کو په هغه کې ډېر ښه شعرونه دي هغه وایي اندیش بابا ذکر یو کو نو هغه په یو دوه شعر درته زوم وایم هغه وایي چې زه مظلومانو له ورغلې په خړپوسه یم هر څه مې یاد و چې درتلمه دا مې نه یادېده چې په دې لار خو زه سحر مره ورتلی یم هر څه مې یاد و چې درتلمه دا مې نه یادېده چې په دې لار خو زه سحر مره ورتلی یم زه مظلومانو له ورغلې په خړپوسو یم زه ظالمانو له د پنجو په سر تلی یم ډېر نو بالکل دا هغه ډېر خواږه شعرونه خو بس موږ به دغه انتظار کوو چې کله د انشاءالله پزلدات پزل دغه انتخاب راټول کړي او بیا یو وار خپل کتاب چاپ کړي انشاءالله د وصال مازدیګر دی او د وصال مازدیګر کې موږ شعرونه ریکارډ کوو او تاسو ته خو پته ده نن تقریبا 9 کاله وړاندې موږ یو ناستې کړې او 9 کاله به کېږي وصال ماشوم ډېر اوس زلمی دی شاکر بهار غازوی او ننګیالو بالکل ننګیالو افراسیابو هغه ډېر کلونه وشو تقریبا 9 هغه وخت کې تاسو په هغه موبایل په ساده موبایل ریکارډینګ کړو خو شوق دومره حد ته ورسولی ماشاءالله ستاسو هغه د مطلب هغه سټرګل او یو خپله د زړه هغه مینه وه د دې کار سره چې پښتو له په یو طریقه باندې څه ورکولو پښتنو له که نه نو ستا هغه ستړې کامیابه شول او دې حد ته راورسېده چې نن تاسو کیمره ما ته مخامخ کړه او ما ته م وویې که نه چې لږ داسې کښېنه هغسې نو ما ته هم د سخاکوټ جمشید فوټوګرافر را یاد کو هغه چې به مو له تصویر ایستو نو ډېر بېتاو راتاو کړو که نه نو ماشاءالله ډېره تجربه هم شوې ده اوس خو د خیره سره ترقي شوې ده ډېره ښه خبره ده بالکل ګرانو ملګرو په زلدات په زل ورو چې دغه ذکر وکړو نو بالکل دا به زموږ سره یو موبایل و هغه موبایلونه ما اوس هم ګورئ خوندي ساتلی دي هغه چې کله هم خراب شوي دي نو ما دا زیاتره ملګري چې څوک یا چېرته ډالۍ راولېږي یا یې واخلي یا پې کار وکړي حتی دا چې په 2008 نه هم کې مونږ هغه وخت هم د وصال په نیټ باندې مو هغه غزلې به مختلفو ملګرو ته لیږلې 250 نمبر اوس هم زما سره په هغې موبایل کې پرتې دي او هغه موبایل ما خوندي ساتلی 2008 نه هم کې د وصال نیټ که نه بیا چې کله فیسبوک راغی نو بالکل دغسې به وه په دغې موبایل باندې ګرانو ملګرو مونږ غزل ریکارډ کوو د ملګري نه دلته به یو ملګري موبایل نیولی دا مایک او دا قصې به نه وي او په بل موبایل هم ورسره ساز غږو کله هم تیز کو هغه چې به ختم شو دوباره به وي لږ صبر وکړه بیا به یې درسره کو نو بالکل ما ته د ډاکټر خالق زیار صاحب خدای پاک دې وبخي الله دې ورته واړه جنتونه سره د ټولو مسلمانانو نصیب کړي هغه ما ته دغې موبایل ته ناست و هغه ما ته صرف څنګه چې تاسو وي هغه ما ته وایي چې نازه خانه تا کې اخلاص دی که نه ډېر خلک وایي چې یاره کیمرې او مایکونه او دا قصې او دا برابره وي ته ورسره په یو موبایل ساز غږې او شاکر بهار موبایل نیولی او که نه د شاکر افراسیابو زما خیال دی نو وایي دا ستا خلوص دی چې مونږ ستاسو سره کښېنو سټین نه و داسې په طریقه به یې نیولی و چې سا به یې نه اخیستله کیمره به نه ړقېده هغه به چې کوم مری به یې راښکېده هم نو دا به یې نه کوله مونږ به ورته ته به دا ادم نه ورکړي یو خبره راته رایاده شوله خبرې ډېرېږي وخت مونږ ډېر وخت پس میلاو شو نو خبرې ډېرېږي که نه خو داسې خاص خبرې پکار په دې موقع باندې تاسو د دې وصال مازدیګر کومو شاعرانو یو دغه راجمع کړی و مجموعه د هغوی د شاعرۍ او هغه تاسو کتابي شکل کې تقریبا چې یوه شپه تاسو تا په ما باندې تادي ډېره زیاته جوړه کړه وي چې یاره هغه کمې غزلې چې تاسو ما سره ریکارډ کړې وې ما سره شتې هم خو که تا داسې په دغه کې راولېږلې نو ښه به ما درولېږلې بیا یو ورځ دوه پس معلومات ما وکړو تا وایي چې یاره په پراسس کې دی مطلب هغه کتابت یې کېدو
خو بیا پوه نه شوم چې څه وجه وشوله چې هغه ما ټول راټول کړی هم دی په زلداد ورور او کمپوز کړی هم دی خو یا چاپ کول هم د کتاب ډېر لوی توان غواړي که نه چې دغه مونږ راټول کړی دی اوس چاپ کولو ته نو بس هغه چې د یو څیز نه روزو چې بل څیز نیغ ولاړي نو انشاءالله دغه چاپ کومه د خیره سره په هغې کې اوس نوي شاعران ملګري هم راغله د هغوی هغه شاعران کومه شعرونه چې ما ریکارډ کړي دي نو د هغې نه مې واپس دوه غزلې راغستې دي او هغې ملګري ته مې لیږلي وقار ورور دغه کار ډېر په نره په ترسره کړه زموږ سره دغه عمران اشنا څه کمپوز کړی و بیا کوم پاتې غزلې وي نو هغه را سره وقار ورور دغه کار ترسره کړو خو زه زر ده چې دغه چاپ کړو د خیر سره خو که پروګرام پې کول غواړي ښه دروند پروګرام چې دغه شاعران ملګري راوغواړو دغه به ټول ملګري مخکتنې وشي ښایسته خیر سره شعرونه به راته وایي فضل دا ډېرې قصې مو کړې اوس راته شعرونه ووایه صحیح ده جي دا یو څو نوي شعرونه دي یو ستړي مسافر خو چا دمې ته پرېښي نه یو یو ستړي مسافر خو چا دمې ته پرېښي نه یو مونږ خپلې بېوسۍ د کلي شپې ته پرېښي نه یو یو ستړي مسافر خو چا دمې ته پرېښي نه یو مونږ خپلې بېوسۍ د کلي شپې ته پرېښي نه یو اختر مو د بېکوره وطن غېږې له راوړی اختر مو د بېکوره وطن غېږې له راوړی او د خېټې غم په کور باندې روجې ته پرېښي نه یو ډېر ښه دی اختر مو د بېکوره وطن غېږې له راوړی د خېټې غم په کور باندې روجې ته پرېښي نه یو او نور شکر دی د ځان په سمبالښ باندې پوهېږو نور شکر دی د ځان په سمبالښ باندې پوهېږو خو دور ځواني مرګې ښه جامې ته پرېښي نه یو ډېر ښه دی نور شکر دی د ځان په سمبالښ باندې پوهېږو خو دور ځواني مرګې ښه جامې ته پرېښي نه یو او دنیا د غرض ډکه ده د خدای د نوم ازار شم دنیا د غرض ډکه ده د خدای د نوم ازار شم بې تمې بې لالچه چا کوسې ته پرېښي نه یو ډېر ښه دی دا بیا ووایه دنیا د غرض ډکه ده د خدای د نوم ازار شم بې تمې بې لالچه چا کوسې ته پرېښي نه یو او په شړق مسافري وله په تندر دې پیسې شي په شړق مسافري وله په تندر دې پیسې شي بې دردې د خوږې مور جنازې ته پرېښي نه یو ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه په شړق مسافري وله په تندر دې پیسې شي بې دردې د خوږې مور جنازې ته پرېښي نه یو او فضله د حالاتو مجبورۍ را په سر شوي فضله د حالاتو مجبورۍ را په سر شوي او وختونو په ژوندون باندې مزې ته پرېښي نه یو ډېر ښه دی یو څو نومونه به نن وي او سبا خدای خبر دی او د ژوند خوندونه به نن وي او سبا خدای خبر دی یو څو نومونه به نن وي او سبا خدای خبر دی د ژوند خوندونه به نن وي او سبا خدای خبر دی د سترګو رپ وي د ښایست او د ځوانۍ وختونه د سترګو رپ وي د ښایست او د ځوانۍ وختونه ګل ګل مخونه به نن وي او سبا خدای خبر دی ډېر ښه دی یار د سترګو رپ وي د ښایست او د ځوانۍ وختونه ګل ګل مخونه به نن وي او سبا خدای خبر دی او د محبت زور ته قلا د نفرت مه ودروه د محبت زور ته قلا د نفرت مه ودروه دا دیوالونه به نن وي او سبا خدای خبر دی ډېر ښه دی یار د محبت زور ته قلا د نفرت مه ودروه دا دیوالونه به نن وي او سبا خدای خبر دی او ملګرو ځان پې کوي د علم د رڼا نه پیزیاب ملګرو ځان پې کوي د علم د رڼا نه پیزیاب او څو کتابونه به نن وي او سبا خدای خبر دی ملګرو ځان پې کوي د علم د رڼا نه پیزیاب څو کتابونه به نن وي او سبا خدای خبر دی او مور چې دعا ته به کړه پورته نو ما زړه کې به وي مور چې دعا ته به کړه پورته نو ما زړه کې به وي چې دا لاسونه به نن وي او سبا خدای خبر دی ډېر ښه دی مور چې دعا ته به کړه پورته نو ما زړه کې به وي چې دا لاسونه به نن وي او سبا خدای خبر دی او زه چې بچي د نیا نیکه قبر له بوزم ویمه زه چې بچي د نیا نیکه قبر له بوزم ویمه چې دا قبرونه به نن وي او سبا خدای خبر دی او د زرو قدر خو فضله د زرګر سره وي د زرو قدر خو فضله د زرګر سره وي او ستا دا شعرونه به نن وي او سبا خدای خبر دی زمونږ زرګر لا شته دی نیازک خان ژوندی دی او بیا پته نه لګي ستا د ژوند د پورې به زمونږ غړی خلک واوري بل غزل دی وایي چې په کتو دې پوهېدمه خو جواب را سره نه و په کتو دې پوهېدمه خو جواب را سره نه و تا په داسې وخت کې ووې
چې ګلاب را سره نه و. ډېر ښه دی یار. په کتو دې پوهېدمه خو جواب را سره نه و. تا په داسې وخت کې وویې چې ګلاب را سره نه و، او چې حساب به را سره و نو حساب کتاب مې نه و. چې حساب به را سره و نو حساب کتاب مې نه و، چې حساب کتاب مې ډېر شو نو حساب را سره نه و. ډېر ښه یاره دا بیا ووایه. دا شعر د عزیز لالا م ډېر خوښ شو. ډېر ښه دی. چې حساب به را سره و نو حساب کتاب مې نه و، او چې حساب کتاب مې ډېر شو نو حساب را سره نه و. ډېر ښه دی یار. او ما دپاره درخانۍ وې چې مې ته به وې پخوا کې. ما دپاره درخانۍ وې چې مې ته به وې پخوا کې. زه د خپل وخت ادم خان وم خو رباب را سره نه و. ډېر ښه دی. ما دپاره درخانۍ وې چې مې ته به وې پخوا کې. زه د خپل وخت ادم خان وم خو رباب را سره نه و. او نفس شیطانو راته ډله په یوازې ځان بسوم. نفس شیطانو راته ډله په یوازې ځان بسوم. د ګناه پڼ مې په سر خو ثواب را سره نه و. ډېر ښه یار دا بیا ووایه. نفس شیطانو راته ډله په یوازې ځان بسوم. د ګناه پڼ مې په سر خو ثواب را سره نه و. او چې په حق و ستا د حسن د ستاینې ادا شوې. چې په حق و ستا د حسن د ستاینې ادا شوې. د لفظونو په بهیر کې انتخاب را سره نه و. ډېر ښه یار. چې په حق و ستا د حسن د ستاینې ادا شوې. د لفظونو په بهیر کې انتخاب را سره نه و. اپرین په هغه پیغلې پښتنې شه چې ویل یې. اپرین په هغه پیغلې پښتنې شه چې ویل یې. بې حیا به ښکارېدمه که حجاب را سره نه و. ډېر ښه یار. اپرین په هغې پیغلې پښتنې شه چې ویل یې. بې حیا به ښکارېدمه که حجاب را سره نه و. او چې په ژبه د احساس مې ګویا کړی وی فضله. چې په ژبه د احساس مې ګویا کړی وی فضله. د مین زړه حوصله کې دومره تاب را سره نه و. چې په ژبه د احساس مې ګویا کړی وی فضله. د مین زړه حوصله کې دومره تاب را سره نه و. په کتو دې پوهېدمه خو جواب را سره نه و. تا په داسې وخت کې وویې چې ګلاب را سره نه و. ډېر ښه یار. مهرباني مننه. ستا د کلي شپې مې سمې خوښې دي. ستا د کلي شپې مې سمې خوښې دي او خپلې شوګیرې مې سمې خوښې دي. ستا د کلي شپې مې سمې خوښې دي خپلې شوګیرې مې سمې خوښې دي. او خدای ګو چې مزه در سره ډېره کوي. خدای ګو چې مزه در سره ډېره کوي. ستا دغه جامې مې سمې خوښې دي. ډېر ښه دی. خدای ګو چې مزه در سره ډېره کوي. ستا دغه جامې مې سمې خوښې دي. او چې سره جمې کې سوکړک خورمه. چې سره جمع کې سوکړک خورم او اوړي کې شوملې مې سمې خوښې دي. ډېر ښه دی. او چې سره جمع کې سوکړک خورم او اوړي کې شوملې مې سمې خوښې دي. او ځکه د ګودر په خوا کې ګرځمه. ځکه د ګودر په خوا کې ګرځمه شنې سرې لوپټې مې سمې خوښې دي. ځکه د ګودر په خوا کې ګرځمه شنې سرې لوپټې مې سمې خوښې دي. او منمه چې ښکلې ښکلې سترګې شته. منمه چې ښکلې ښکلې سترګې شته او سترګې د هغې مې سمې خوښې دي. ډېر ښه دی. منمه چې ښکلې ښکلې سترګې شته سترګې د هغې مې سمې خوښې دي. او ولړزئ فضله د ځوانۍ احساس. ولړزئ فضله د ځوانۍ احساس. دا د ژوند قیسې مې سمې خوښې دي. ډېر ښه. ستا د کلي شپې مې سمې خوښې دي خپلې شوګیرې مې سمې خوښې دي. څه موده پس په هغه لار راغلم لکه چې زه د ژوند په ښار راغلم. او زما د کور نادیره جوړوي شکر دی زه د چا په کار رالم. او ما یې لیدو ته شوګیرې کړي دي. ما یې لیدو ته شوګیرې کړي دي. او زه یې د کلي نه بیمار راغلم. ډېر ښه دی یار. او ستا د دیدن د وادې ځای مې هیر کو جانانه دومره په تلوار راغلم. او ما خو وې دا دې مرمه او دا دې مرمه. ما خو وې دا دې مرمه دا دې مرمه په ډیره یاره په بازار راغلم. ډېر ښه. ما خو وی دا دې مرمه دا دې مرمه په ډیره یاره په بازار راغلم. ډېر ښه دی. او تا چې فضل فضل نارې کولې تا چې فضل فضل نارې کولې ما ویل ولې ستا نظر رالم. ډېر ښه دی. دا بیا ووایه یار. تا چې فضل فضل نارې وهلې تا چې فضل فضل نارې وهلې ما ویل ولې ستا نظر راغلم. ډېر ښه دی یار. تا چې فضل فضل نارې وهلې ما ویل ولې
ستا نظر راغلم ډېر ښه یار. دا شعر خو به تا زمانه ښه ویلی وي. هغه یو شاعر غزل لیکلی و پروګرام کې ورته چا وی دا به زه ووایم نو هغه له خو پې خلکو ډېر داد ورکړو خو هغه شاعر زما په شانې و زما په شانې نه و هغه ستا په شانې لکه خو د خولې انداز یې برابر و نو هغه چې بیا هغه بل کس ترې واغست نو هغه زما په شانې و هغه وی کیدای شي ماله د ده نه ډېر خلک داد راکړي نو چې په بل پروګرام کې یو شاعر هم پکې ناست و نو چا ولاړو داد ورنکړو شاعر ډېر خفه شو راپاڅېدو سمدستي پسې یو شعر وی غزل په شونډو د غزل مزه کا غزل په شونډو د غزل مزه کا اوس به د دې غمه غزل نه لیکم. ډېر ښه یار. نو غزل د شونډې م غواړي که نه هغه زما هغه شعر دی که نه چې د هر سړي د وس خبره نه ده خوله پرانیستل هم یو انداز غواړي. مونږ نیازه خانه د حالاتو په وجه باندې د ماحول نه ډېر رالرې وتي یو که ستا خیال د مشاعرې او د پروګرامونه چې کله سړی کوي نو په دې کې د سړي هغه ارتقا غوندې کېږي ذهني ارتقا هم کېږي او جسماني هم کېږي او د سړي د شعر د ویلو هغه انداز هم ورسره ښه کېږي که نه د چا نه داد واوري د چا نه غندنه واوري څه هغه ماحول ته ګوري هغه شانتې رنګونه سړی دغه کې نو مونږ هغه هر څه داسې شوي دي لکه شډل شوي وو ځان له یو سیټ ته پراته یو نو او څه د حالات داسې دي وایي فضله څه حالاتو انکاري کړو د محفل او څه د محفلونو نه خوندونه ورکېده چې ستا نه به زما د لاس ګلونه ورکېده نو خود به دې زما نه تصویرونه ورکېده. ډېر ښه یار. دا شعر دا غزل ډېر زما ډېر خوښ دی دا ډېر ښه غزل یاد درته نه دی لږ راته یاد دی دا راته ووایه وایي چې ستا نه به زما د لاس ګلونه ورکېده چې ستا نه به زما د لاس ګلونه ورکېده نو خود به دې زما نه تصویرونه ورکېده او هغه چې په لیدو یې مونږ له ځانه ورکېدو هغه چې په لیدو یې مونږ له ځانه ورکېدو له هغه کبرجنو نه ځانونه ورکېده. ډېر ښه یار. هغه چې په لیدو یې مونږ له ځانه ورکېدو له هغه کبرجنو نه ځانونه ورکېده او د تلو راتلو خبرې مې د خیاله وویستې د تلو راتلو خبرې مې د خیاله وویستې او په واورو کې چې ستا د کلي غرونه ورکېده. ډېر ښه یار. د تلو راتلو خبرې مې د خیاله وویستې په واورو کې چې ستا د کلي غرونه ورکېده او د ځینې ځینې خلکو که نامې پیدا کېدې د ځینې ځینې خلکو که نامې پیدا کېدې د ځینې ځینې خلکو به نومونه ورکېده. ډېر ښه دی. او د شړق باران په ورځې مې له زړه و خدای خبر د شړق باران په ورځې مې له زړه و خدای خبر د ځمکې نه چې ستا د خپو خاپونه ورکېده. د شړق باران په ورځې مې له زړه و خدای خبر د ځمکې نه چې ستا د خپو خاپونه ورکېده او ما ستا د کلیوالې مینې پت پکې پالو ما ستا د کلیوالې مینې پت پکې پالو په ښار کې د بلا خلکو نه زړونه ورکېده. ډېر ښه دی. ما ستا د کلیوالې مینې پت پکې پالو په ښار کې د بلا خلکو نه زړونه ورکېده او فضله څه حالاتو انکاري کړو د محفل او څه د محفلونو نه خوندونه ورکېده. ډېر ښه دی. مهرباني چې د دوو مینو زړونو د یادګار نښې پرتې دي د دوو مینو زړونو د یادګار نښې پرتې دي او د کوس چم د ګودر په هغه لار نښې پرتې دي د دوو مینو زړونو د یادګار نښې پرتې دي د کوس چم د ګودر په هغه لار نښې پرتې دي اکثر پې د نیمګړي ارمان تنده ماتومه اکثر پې د نیمګړي ارمان تنده ماتومه د کور په صندقي کې مې د یار نښې پرتې دي. ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه. اکثر پې د نیمګړي ارمان تنده ماتومه د کور په صندقي کې مې د یار نښې پرتې دي او زه هسې د دنیا په نقشه نه یم ځلېدلی زه هسې د دنیا په نقشه نه یم ځلېدلی زما د قام د تورې او دستار نښې پرتې دي. ډېر ښه دی. زه هسې د دنیا په نقشه نه یم ځلېدلی زما د قام د تورې او دستار نښې پرتې دي او په غم د شیربانو کې چې لغرار غړېدلی په غم د شیربانو کې چې لغرار غړېدلی اوس هم د یوسف خان په کړمار نښې پرتې دي. ډېر ښه دی. په غم د شیربانو کې چې لغرار غړېدلی اوس هم د یوسف خان په کړمار نښې پرتې دي او لا تمه مو د امن له کاروانه قطي نه ده لا تمه مو د امن له کاروانه قطي نه ده او په مخکه مو د ستړي انتظار نښې پرتې دي. ډېر ښه دی. لا تمه مو د امن له کاروانه قطي نه ده په مخکه مو د ستړي انتظار نښې پرتې دي او د دور جابرانو پې ورونه ورولي
د دور جابرانو پې ورونه ورولي او د دې وطن په هر کلي او ښار نښې پرتې دي. ډېر ښه دی. د دور جابرانو پې ورونه ورولي د دې وطن په هر کلي او ښار نښې پرتې دي. او شاعر یمه فنکار یمه د ژبې ترجمان یم. شاعر یمه فنکار یمه د ژبې ترجمان یم. بیکاره یم خو ما سره د کار نښې پرتې دي. ډېر ښه دی. دا بیا شاعر یمه فنکار یمه د ژبې ترجمان یم. بیکاره یم خو ما سره د کار نښې پرتې دي. او هر څوکه یې زخمونه هم ورغلي دي فضله. هر څوکه یې زخمونه هم ورغلي دي فضله. په زړه مې د رقیب د هر ګزار نښې پرتې دي. ډېر ښه دی. باندې مننه. زما یو ډېر زړه ته نږدې ملګری چې هغه زما مطلب د ستاسو د ادبي ملګرو نه علاوه په ژوند کې مختلف ملګري راځي په وختونو کې که نه. هغه نن سبا په مسافرۍ کې دی. ډېر زړه مې پرې ډاډو زاید صاحب. نو د هغه دپاره خپل یو څو شعرونه زاړه ډالۍ کومه چې که هر سړی زما د مینې په قصه پوهیږي که هر سړی زما د مینې په قصه پوهیږي بیا به جانان زما د زړه په اندازه پوهیږي. که هر سړی زما د مینې په قصه پوهیږي بیا به جانان زما د زړه په اندازه پوهیږي. او ستاسو چنې ته مې په شنو پټو کې لارې ویستې ستاسو چنې ته مې په شنو پټو کې لارې ویستې او څنګ به د چم خلک زمونږ په مینه نه پوهیږي. ستاسو چنې ته مې په شنو پټو کې لارې ویستې څنګ به د چم خلک زمونږ په مینه نه پوهیږي. او له خپله دره یې شړي هم یې په کاڼو ولي خو لیوني په خپلو خوږو باندې څه پوهیږي. له خپله دره یې شړي هم یې په کاڼو ولي خو لیوني په خپلو خوږو باندې څه پوهیږي. او چا چې د ژوند په ډېرو لارو کې خړپوسې کړي هغه د سترګو د بڼو په اشاره پوهیږي. چا چې د ژوند په ډېرو لارو کې خړپوسې کړي هغه د سترګو د بڼو په اشاره پوهیږي. او اخلاقیات چې جمال د زندګۍ ګڼلې اخلاقیات چې جمال د زندګۍ ګڼلې هغوی فضله په معنی د ژوندانه پوهیږي. مهرباني مننه. تا ته ما یا بل ورځ زه ډېر زیات تبې نیولی یم خو ښه ده چې په هغه ورځ نه یې هغه باران هغه پورې ستا یو موټرسایکل یې پناه ودرولې که ښکاري نه نه د یو دغه کې ښکاري دی ونو کې ما ته ښکاري شته څوک اخلاص نه کړي ګوره زما د خدای په خدایۍ کې نه نه ښکاري دې ځای نه ښکاري ولاړ دی مړه ستا په دې دومره ما یو شعر لیکلی چې ستا په دې دومره لوی جهان کې خدایه زموږ پنځه مرلې اسمان نشته. ډېر ښه یار زبردست. روجه را روانه نیازه خانه نو زاړه یو څو شعرونه را یاد شو چې رنګونه لیوني شي موسمونه لیوني شي. چې رنګونه لیوني شي موسمونه لیوني شي روغ سړی لیونی کېږي چې وختونه لیوني شي. ډېر ښه دی. چې رنګونه لیوني شي موسمونه لیوني شي روغ سړی لیونی کېږي چې وختونه لیوني شي. د حالاتو په تورتم کې خپل پردی نه معلومیږي. د حالاتو په تورتم کې خپل پردی نه معلومیږي یو بل نیسي له ګریوانه چې قامونه لیوني شي. ډېر ښه دی. د حالاتو په تورتم کې خپل پردی نه معلومیږي یو بل نیسي له ګریوانه چې قامونه لیوني شي. او په مودو پس یې لیدلې نن پې ځکه راغوړېږي. دا چې کله مسافر شي که نه ډېر خوند کوي. په مودو پس یې لیدلې نن پې ځکه راغوړېږي په سوکړه پسې چې ښکې شي بارانونه لیوني شي. ډېر ښه دی. په مودو پس یې لیدلې نن پې ځکه راغوړېږي په سوکړه پسې چې ښکې شي بارانونه لیوني شي. او واجده د دې ښار د سوداګرو د انصاف اندازه ګوره د دې ښار د سوداګرو د انصاف اندازه ګوره چې روجه را نږدې کېږي نو نرخونه لیوني شي. ډېر ښه دی یاره. د دې ښار د سوداګرو د انصاف اندازه ګوره چې روجه را نږدې کېږي نو نرخونه لیوني شي. او بې له یاره څه ګزراني د ځوانۍ په ورځو شپو کې بې له یاره څه ګزراني د ځوانۍ په ورځو شپو کې سحرونه بې عصري شي ماښامونه لیوني شي. ډېر ښه دی. او د ټوپک او له رواجه بې پروا ګرځي فضله د ټوپک او له رواجه بې پروا ګرځي فضله چې د مینې په دنیا کې د چا زړونه لیوني شي. ډېر ښه دی. عقیدت دپاره څوک هم نه و د محبت دپاره څوک هم نه و د عقیدت دپاره څوک هم نه و د محبت دپاره څوک هم نه و د وراثت دعوادار هر یو سړی
د وراثت دعوادار هر یو سړی د عیادت دپاره څوک هم نه ډېر ښه دی. د وراثت دعوادار هر یو سړی د عیادت دپاره څوک هم نه و. په هغه چم کې جوماتونه ډیرو په هغه چم کې جوماتونه ډیرو د عبادت دپاره څوک هم نه و. ډېر ښه دی. په هغه چم کې جوماتونه ډیرو د عبادت دپاره څوک هم نه و. او چې پسې نیت مو د اخلاص تړلې چې پسې نیت مو د اخلاص تړلې د امامت دپاره څوک هم نه و. چې پسې نیت مو د اخلاص تړلې د امامت دپاره څوک هم نه و. او که په لښکرو پښتانه ګرځېده که په لښکرو پښتانه ګرځېده د قیادت دپاره څوک هم نه و. که په لښکرو پښتانه ګرځېده د قیادت دپاره څوک هم نه و. د شر شدت دپاره هر یو نرو د شر شدت دپاره هر یو نرو د مصلحت دپاره څوک هم نه و. د شر شدت دپاره هر یو نرو د مصلحت دپاره څوک هم نه و. او د غیبتونو محفلونه ډیرو د غیبتونو محفلونه ډیرو خو د صفت دپاره څوک هم نه و. د غیبتونو محفلونه ډیرو خو د صفت دپاره څوک هم نه و. او چې دروړی وی بنګړي لوپټه چې دروړی وی بنګړي لوپټه ستا د محلت دپاره څوک هم نه و. او زړه چې مې ستا د غم پوځونو ګیر کو زړه چې مې ستا د غم پوځونو ګیر کو د ضمانت دپاره څوک هم نه و. او فضله نه و د یارانو کمې فضله نه و د یارانو کمې د ضرورت دپاره څوک هم نه و. ډېر ښه دی. بیخي د مینتوبه هم انکار نه دی پکار. شایخ صاحب وایي د ادب پکې مو ویله وایه که نه بیخي له مینتوبه هم انکار نه دی پکار. د زړه په ورکولو کې تلوار نه دی پکار. بیخي د مینتوبه هم انکار نه دی پکار. د زړه په ورکولو کې تلوار نه دی پکار. او چې ته د چا په خیال او په ګمان کې نه راځې چې ته د چا په خیال او په ګمان کې نه راځې د داسې کبرجنو انتظار نه دی پکار. چې ته د چا په خیال او په ګمان کې نه راځې د داسې کبرجنو انتظار نه دی پکار. الله اکبر بیا یې ناڅاپي راوکتل بې پامه په سړي باندې ګزار نه دی پکار. الله اکبر بیا یې ناڅاپي راوکتل بې پامه په سړي باندې ګزار نه دی پکار. او په سترګو کې که پوهه یو د مینې په احساس په سترګو کې که پوهه یو د مینې په احساس په خوله باندې خو بیاړو اظهار نه دی پکار. په سترګو کې که پوهه یو د مینې په احساس په خوله باندې خو بیاړو اظهار نه دی پکار. او ترمنځ اعتماد غواړي د دوو زړونو رشته ترمنځ اعتماد غواړي د دوو زړونو رشته د دې دپاره چاله ذمهوار نه دی پکار. ترمنځ اعتماد غواړي د دوو زړونو رشته د دې دپاره چاله ذمهوار نه دی پکار. او چې نشم کولی پکې زه خپله رضا چې نشم کولی پکې زه خپله رضا فضله زما دغسې اختیار نه دی پکار. بیخي له مینتوبه هم انکار نه دی پکار. د زړه په ورکولو کې تلوار نه دی پکار. مایوسه نه یو که ورکېږو څوک په لاس راکړي زو د منزل په لور سمیږو څوک په لاس راکړي. د خدای په دومره لوی مخلوق کې به بېیاره نه یو د چا به خامخا خوښېږو څوک په لاس راکړي. او مونږه د وخت سره د زغل په اندازه پوهه یو د ژوند په لاره نه ودرېږو څوک به لاس راکړي. او د څه امید ته مواري لرو په زړه دننه هسې خو نه لوېږو پاسېږو څوک به لاس راکړي. او تر خپله وسه مو څوک پرېښې غورځېدو ته نه دي فضله نه به راغورځېږو څوک به لاس راکړي. مهرباني د خپلو محرومو څه ازاله کول پکار دي او ژوندي پاتې کېدو له څه ناسه کول پکار دي. د ټولو ناول خو د خپل ځان محاسبه ده د ټولو ناول خو د خپل ځان محاسبه ده نو وروستو بیا د نورو احاطه کول پکار دي. او چې وباسي لاسونه نور د یو بل د ګریوانه چې وباسي لاسونه نور د یو بل د ګریوانه په لر او بر پښتون باندې جرګه کول پکار دي. چې وباسي لاسونه نور د یو بل د ګریوانه په لر او بر پښتون باندې جرګه کول پکار دي.
او خور کړی په دهشت ته د بمونو اوازونو خور کړی په دهشت ته د بمونو اوازونو د دې کلي په غرونو کې ټپه کول پکار دی خور کړی په دهشت ته د بمونو اوازونو د دې کلي په غرونو کې ټپه کول پکار دی او چې څوک په کرسۍ کیني نو بس دغه یوه وایي چې څوک په کرسۍ کیني نو بس دغه یوه وایي وطن دیواله شوی گزاره کول پکار دی او سبا ته چې پې نه یو خپل ضمیر ته ملامته فضله یوه داسې فیصله کول پکار دی ډېر ښه د خاموشۍ د شور اواز غواړي د خاموشۍ د شور اواز غواړي او جانان زمانه د زړه راز غواړي د خاموشۍ د شور اواز غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي او خلک سازونو له نغمې لټوي زما سندره ځان له ساز غواړي خلک سازونو له نغمې لټوي زما سندره ځان له ساز غواړي او په ابتدا کې انتها پټه ده په ابتدا کې انتها پټه ده انجام ته رسي چې آغاز غواړي او خپله غزل غزل ځواني نه ویني خپله غزل غزل ځواني نه ویني او مانه زما د خیال جواز غواړي خپل غزل غزل ځواني نه ویني مانه زما د خیال جواز غواړي او د هر سړي د وس خبره نه ده د هر سړي د وس خبره نه ده خوله پرانستلم یو انداز غواړي او د زړه کونتره هر څوک نشي نیوی د زړه کونتره هر څوک نشي نیوی دا د مین د نظر باز غواړي د زړه کونتره هر څوک نشي نیوی دا د مین د نظر باز غواړي او فضله وړې به د جانان خبرې دا خو فطرت دی مینه ناز غواړي خاموشۍ د شور اواز غواړي او جانان زمانه د زړه راز غواړي مونږ لیونیو خدا نه چې مونږ نه پوهېږو مونږ لیونیو خدا نه چې مونږ نه پوهېږو په خوله که نه وایو په زړونو باندې ښه پوهېږو مونږ لیونیو خدا نه چې مونږ نه پوهېږو په خوله که نه وایو په زړونو باندې ښه پوهېږو هره خبره د غصې دې په خندا کې کوه د سپورو ستغو عادت نه یو په خوږه پوهېږو مننه شعر د چا دی سبا له به ته نه یې ستا د خال رڼا به نه وي زما به د سپوږمۍ په رڼا زړه نه راټولېږي اقبال شاکر صاحب دا تاسو ریکارډ کړی دی که نه او دا ډېره ښه شاعري ده یاره بس شته دی که نه ډېره زیاته مننه فضلات فضل صاحب ډېر خواږه شعرونه دې راته وویل یوه خبره مې په زړه کې پاتې کېږي چې اکثر ته د شاعرانو سره کښېنې نو تا د شاعرانو علاوه د هغوی سره ګپ غونتې لګې که نه په هغه ګپ کې داسې د خندا خبرې راشي چې مونږ هم وخندوي چې ګورو دا شعرونه له زیات هغه ګپ ستاسو مزه راکړي خو پته نه لګي نو چې یا به زما نه داسې څه غلطي نه شوي یاره پکې تا ونه نیوله هغه تاسو خپلو کې داسې یو بل نه هغه څه دغه مغه وکوي که نه نو بیا وخاندئ په یو بل پورې هغه ډېر خوند وکړي خو مونږ کیمره بنده کړې وه که نه هغه مو ریکارډ کړی وی نو خلکو ته هغه پکې ډېر خوند کوي خو هغه لږ معمولي شارټ خوند دی که نه دا اوس دا ماشومان چې په کومه منډه را روان وو مونږ وی دا د دوی په پټو کې مونږ ناست یو کېدای شي مونږ په راکوي خو هغه وی چې نه ماما مونږ شعرونه اورو مونږ په داسې پسې راغلو چې مونږ ته شعرونه ووایه مونږ د ځان سره کښېنوې نو دا ماشوم ستا څه نوم دی وقاص او ستا زما عبدالله خان او وقاص ډېر په منډه راغله ډېر په منډه په منډه راغلی واشي وایي شیشې لګوئ که څه کوئ چې شیشولې تاسو رالیږلي ستاسو اواز ډېر خوښ دی ډېره مننه او الله م ژوندي ساته امین او الله م چېرته مه خرابوه امین ستا څه نوم دی زما عبدالله خان ته د چا زوی زه د سمیع الله زوی یم سمیع الله د درین ها ټیک شو د علي اکبر وراره ها ټیک شو سمیع الله خو سعودي کې دی که نه دوبۍ دا شی مې دا نورې قصې شروع کړې که نه تا څه خبره کوله ما دا خبره کوله د سپي اقبال من لالا د نظم یو حصه وې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې داسې یو ښه نظم یې لیکلی دی یار خو زه ډېره زیاته مننه فضلات فضل ورو ډېر وخت قدرمن شي عزتمن شي مونږ ستاسو هم ډېره مننه کوو یخني ده او سبا له روجم ده بلا کارونه دي او وخت یې راله ویستو راغلی زما خواله الله دې تا ډېر دروند کړي ډېره مننه قدرمن شي ګرانو ملګرو دا خو تیاره شوې ده پکې یاره بس نورې کیسې نه کوم خو ګرانو ملګرو بس تیاره شوله او ماښام اذانونه هم شوي دي کلي ته هم تګ دی او یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم فضلات فضل ورور راته ډېر خواږه شعرونه وویې مونږ د یو بل سره داسې
په رابطه کې یو خو نن ډېر ښکلی ناستې وشو بارانونه هم شوي دي او سپرلی هم په غورځنګونو دي نو کوشش به کوو د روژې نه پس بیا به دغې ملګرو پسې ګرځو او خواږه خواږه شعرونه به ریکارډ کوو مونږ تر هغې پورې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زموږ په دعاګانو کې تل یې چې هر ځای الله مو ښاد آباد ساته د لوی الله په امان دلته خو بیخي تیاره شوې ده او که نه